حضور ته په نننۍ سمپوزیم کې ښه راغلاست وایم. ستاسو نننی حضور په دې غونډه کې موږ ته واقعا ښه قوت رابخي. جلالتمآب رئیس جمهور، بنیاد مبارزه با سرطان به حمایه قوی و همچنان در افغانستان است. بنیاد مبارزه با سرطان توانست از بدو تأسیس تا فعلا در مورد تداوی عرضه خدمات تداوی سرطان در کشور با کار مشترک همراه وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم تحصیلات عالی بعضی پیشرفت‌هایی داشته باشد، ولی این اقدامات به هیچ صورت بسنده و کافی نیست. همچنان به اساس پلان استراتژیک و ماموریت بنیاد سرطان که عبارت از آگاهی دهی، ریسرچ، فندریزینگ و پالیاتیو تراپی است، این بنیاد توانست که در ظرف تقریباً 8 ماه 300,000 افراد را هم از مرکز و ولایت آگاهی. در ضمن آنکه آگاهی دهی صورت گرفت، بنیاد توانست فرم‌های را جهت سروی در زون‌هایی که ما آگاهی دهی داشتیم توزیع کنیم و در نتیجه برملا شد که سرطان‌های سینه در زنان و سرطان‌های معده مایع در مردان در کشور مرگ و میر بلند دارد. بنیاد سرطان به ده‌ها افراد بی‌بضاعتی که توان تداوی را نداشتند و مصاب به سرطان بودند تا سرحد توانایی بودجه‌ای این بنیاد کمک مالی نمودند. این بنیاد توانست در جریان کمپاین آگاهی دهی تعداد اعضای خود را از 110 تن به 12,000 ارتقا بدهد و جذب نماید. جلالتمآب رئیس، همانطوری که از آوان کارتان حمایت از استاندارد ساختن سیستم‌های عرضه خدمات در افغانستان را شعار قوی کارتان قرار داده و همیشه درس ملی بودن و ملی گرایی را به ملتتان آموخته اید و مخصوصاً از بنیاد سرطان و عرضه خدمات سرطانی حمایه همیشگی شما جلالتمآب و خانم اول کشور را با خود داریم. اینک من حیث رسالت این بنیاد سمپوزیم ملی مبارزه با امراض سرطانی بر راه انداخته شده که هدف اساسی آن ایجاد یک مرکز بزرگ و جوابدهی بر تمام قدم‌های تداوی سرطان در کشور است. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب لږ اواز هم اوچت کړئ، اواز ډېر ښه نه راځي. ښه، کوشش به وکړم. بنان بنیاد سرطان تصمیم گرفت که یک سمپوزیم مشترک بعد از ارزیابی از سیستم عرضه خدمات تداوی سرطان در کشور اما سکتور دولتی و خصوصی که توسط تیم‌های متخصصین افغان ما در خارج و داخل کشور داشته باشیم که بعد از آن بنابر واقعیت‌های موجود در این سیستم یک تصمیم نهایی یا نتیجه قابل لمس و نوید خوش به ملت افغانستان مخصوصاً مریضان سرطان داشته باشیم که از تیم مشترکی که در طی چند روز زحمت کشیدن اظهار سپاس می‌نمایم و مخصوصاً از دکتر سید زرغونه ترکی که متخصص امراض سرطانی در کشور انگلستان فعلا فعالیت دارند تشریف آوردند و از دکتر سید ایدر که در کشور امارات متحده عرب مصروف کار هستند و فعلا با وصف مصروفیت‌هایشان در اینجا تشریف آوردند، زحمت کشیدن و دین وطنی خود ادا کردن. جهان سپاس میکنم و در ضمنش امیدوار هستم در ختم بیانیه ما پرزنتیشنی که اونا آماده کردن از ارزیابی خدمت شما ارائه بکنم. مطمئنم که بعد از ایجاد از این مرکز که مستقیما فواید بسیار بزرگی را در بخش اقتصادی و اجتماعی در کشور نصیب خواهد شدیم. از او جمله میتونیم بگوییم که مردم به خاطر آرام من بعد به خاطر تداوی به خاطر سرطان در کشور خود خواد بودند. همچنان مدیکال توریسم که میلیون ها افغانی از کشور سالانه به خاطر تداوی به خارج از کشور مصرف میرسد جلوگیری خواهد گردید. زمینه تحقیقات علمی فراهم خواهد شد که متاسفانه تا بال ما تحقیقات در مورد سرطان نداریم و برای پلان‌های بعدی یک رول عمده خواهد داشت. بنابراین یک بار دیگر از حمایه همیشگیتان به بنیاد سرطان قدردانی نموده تداوم این حمایه را به خاطر مسئولیت مریضان سرطان در افغانستان خواهانم. همچنان از همکاری بدریغ وزارت محترم مالیه، وزارت محترم صحت عامه، وزارت محترم تحصیلات عالی، تمویل کنندگان بخش سکتور صحت در افغانستان و مردم افغانستان
سپاسگزاری میکنم و ابراز امتنان میکنیم. با امید او روزی که این مرکز استاندارد این سنتر ملی را در افغانستان داشته باشیم تا مردم ما دیگه به ممالک دیگه به خاطر اخذ تداوی سرطان ها سرگردان نباشه و پول گزافی را مصرف نکنند. و من الله توفیق. تل دیوی افغانستان، ژوندی دیوی د افغانستان خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی اول کشور جناب دکتر سب اوریا خیل، جناب دکتر سب قیمی، جناب دکتر سب کاکر که رئیس جدید دفتر است و در رشته تخصص زیاد دارن. اعضای محترم کابینه، رئیس به سرمیاشت، رئیس کمیسیون اتمی افغانستان دکتر سب فضلی، دکتر سب رضوان، سفیر سب و خانم سفیر سب ایتالیا، سفیر سب امارات و میمانشون، سفیر سب ژاپن، وکیل سب کروخیل، همه خواهرها و برادرها از سکتور دولت، از متخصصین، خاصتا جناب دکتر سب زرغونه ترکی و دکتر سب حیدر، همه حاضرین مجلس و هموطنان عزیز، نخست از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما خبر چلور برخوگی. لومړی وقتی چې موږ د سرطان کلمه اوریدله معنی دا وه چې ناهیلي وي، ځکه موږ فرهنګ کې سرطان آخري د امید قطع وه. نو په ډېر آرامي د یو کوټې شا کې پس کوټې کې به چا ویلې چې سرطان راغلی او د فرهنګ نو سرطان باندې سرطان یو مرض ده. نو لومړی خبره دا ده چې باید د کلتوري نظر نه موږ دا سطح مات کړو. سرطان سته، سرطان وزنی موږ او د سرطان علاج دپاره باید موږ اقدامات وکړو. دوم د امید خبره ده. دو نوع سرطان اگه ببینید در ختم جنگ جهانی هزارها نفر در امریکا، در ایالات متحده امریکا با سرطان معده دچار بودن. امروز تعدادشان کمتر از 5000 عموما تخمین میشه. اما این 5000 کشنده است چون هنوزم در کشور مثل امریکا وره سرطان روده و معده زود تشخیص نمیشه. بالعکس در ژاپن زیادترین پیشرفت در تشخیص سرطان معده و روده صورت گرفت. در ایالات متحده امریکا اکثر سرطان معده و روده به قطع مواجه میشه. در ژاپن مطلق نوع جراحی تغییر کرد. و دوم سرطان سینه است. تجربه جهانی نشان داده که سرطان سینه قابل علاج است به شرطی که تشخیص زود صورت بگیرد، تشخیص به موقع صورت بگیرد و اقدامات صحی لازم صورت بگیرد. از این جهت باید از یاس به طرف اقدام بریم. باید اقدامات واضح و مشخص وجود داشته باشه. دکتر صاحب حیدر تا خپل غړق قیامت کې خلاص کړل، اوس په موږ باندې ده. د مملکت خو یو عادت سوی نه، هر څوک خپل غاړه خلاصوي ما په غاړه اچوي. او ما اوږې فضل د خدای سر دی چې جسم مې وړ ده اوږې مې اوچتې دي، دا بار به وړایسم. اما لکه چې په یو ګوتې لمر نه پټېږي، له یو لاس نه غږ نه وځي. ضرورت د دا ده چې داسې مرض سره موږ ټول لاس ورکړو چې واقعا د یو ملي پروګرام په اساس باندې موږ وکړی سو اقدامات وکړو. ځکه یو په یو په منفرده توګه دا اقدامات هغه نتیجه نه ورکوي. نقطه دوم آگاهی عامه است و از ارقامی که جناب دکتر سب زرغونه ترکی، دکتر سب حیدر، جناب اوریا خیل سب ارائه کردن
3 سال پیش ما ارقام نمیفهمیدیم، در تاریکی بودیم، چون مریضی هر فرد مسئولیت از او فرد میدانستیم. امروز از برکت اقداماتی که دفتر بانوی اول نهاد جناب دکتر سبوریاخیل بورد صحی و مخصوصا نهاد مبارزه با سرطان کرده، از نگاه آگاهی عامه ما قدم بزرگ برداشتیم. بعد از این قسمی که دکتر سبیدر گفتن مسئولیت هیچ کس از پیشانه خالی کرده نمیتونه، خاصتا وزارت محترم صحی ما. دکتر سبزیور دکتر سبیدر تاسو ته متوجه دي که زه ولسمشر یم، تاسو مسئول د روغتیا د افغانستان او دا تاسو عدم د توجه د مرض ته تاسو مسئولیت ما د تاسو ته داده چې دغه ارقامو باندې واضح یو پروګرام در باندې غواړم او واضح اقدامات در نه غواړم، ځکه دا یوازې په دوی باندې نه کیږي. وقتی 60,000 نفر نه 80% په کال کې حق ته رسیږي، نو دا یو ملي فاجعه ده. او ملي فاجعه مقابل کې د روغتیا وزارت ماشین نه لري، دا نه لري. تاسو یو ورځ ماته نه راغلي چې له ما نه غوښتنې کړي چې سرطان باندې څه وکړم، او دا د منلو وړ نه ده. ماته به راځئ، له ما نه به غوښتنه کوئ. نقطه سوم تجربه جانی است. مشکل بنیادی ما در این مملکتی است که پروژوی رفتار میکنیم. شفاخانه میسازیم، تشکیلش نمی داشته باشیم. شفاخانه میسازیم، ماشینایش نمیدیم. شفاخانه میسازیم، افراد صحی را تنظیم. و بزرگترین فاجعه ما عدم بودن نرساز. از این جهت در بخش طب وقایوی اقدامات خوب کردیم با وجود که ضرورت است و وزارت صحت عامه تبریکی میدیم در این بخش، اما در طب معالجوی مشکلات جدی داریم. و یک نقطه از این متاسفانه تعبیر غلط قانون اساسی است که همه چیز باید مفت باشه. این چیزها بدون یک سهم واضح و راه برای فراهم کردن مشارکت سکتور خصوصی و عامه و سهم کل ماده‌ای پورا کردن نمیتونه. در مو وقتم در کمیته قانون اساسی ما همراه اعضای محترم بحث داشتم، متاسفانه ای به جای نرسید. باید ببینیم که تجارب جانی چیست و تجربه موفق، مخصوصا آخری تجارب انگلستان و جرمنی را که ببینین، مرکزیت ایجاد کردن در سرطان. در نقاط دیگه عدم مرکزیت عام شده، در موضوع مبارزه با سرطان مرکزیت آمده. چون اگر بخوایم که هر ولایت افغانستان عین امکانات داشته باشه، این از نگاه تجربه جانی مثبت مفید تمام نشده. مبارزه با سرطان قیمتی است و کشوری که هنوز بودجه عادی خود تمویل کرده نمیتونه، باید طرف صرفه‌جویی بگرده، اما جان انسان اقدامات میخواد. از این جهت ضرورت است که بین مراکز تشخیص و مراکز تداوی یک تفکیک واضح وجود داشته باشه و نظر به نوع سرطان، اقدامات و تخصص در ولایات مختلف افغانستان ایجاد شد. دی برخی که نقطه چهارم است، اگر این تجربه جهانی رو میبینیم که مرکزیت و اختصاص یکی از نقاط کلیدی است. باز میایم سر تشخیص جناب دکتر سبزرگونه و ترکی و جناب دکتر سبیدر. لومړی خبره داده چې وخت اقدام کولای شي د مشکل تعریف واضح. نن له ټولو نه د جناب دکتر اوریاخیل نه، دکتر سبزرگونه نه او دکتر سبیدر نه او تاسو ته خاصا که راغلاست وایم چې راغلی د سمپوزیم ته خپل خویندو ورونو سره کېناستئ او په ډېر واضح توګه وویلې چې ستونزه څه کې ده.
اما وړاندیز داده چې یو ګروپ د جوړ سي چې تاسې د مشکلاتو تعریف د حل په لارو باندې بدل کړي. دا هم د روغتیا وزارت ته متوجه ده، هم د مالیې وزارت ته متوجه ده، هم د لوړو تحصیلاتو وزارت ته او هم خاصتا بورد ته متوجه ده. او دوه برخې لري. یو دا ده چې د ځوان تغییر راوسته. امریکا مثال مې مخکې درکړ ولې د معدې سرطان ټیټ راغی، ځکه چې په ځوان کې تغییر راغی. نو دا یوازې په دې تعلق نه لري چې موږ یوازې جراحي عملیاتونه کوو، ځوان کې موږ څنګه تغییر راوړو، خپل ډوډۍ کې څنګه تغییر راوړو، خپل عاداتو کې څنګه تغییر راوړو، څه موجب دی، څه دی چې یو واضح شي. دومه برخه زه خو بې له دې نه چې ډاکټر صاحب قیومي سره وغږېږم یو مجلس ته چې تاسو پیسې غواړئ نه راځم. سخت‌ترین کار است که در جمله سخت‌ترین کارهایی است که رئیس جمهور یک مملکت فقیر باشید، اما از او که کار سخت‌تر است که وزیر مالی یک مملکت فقیر باشید. و چون ما وظیفه را کردیم هیچ وقت بدون از اینکه قبلا امروز دکتر صاحب قیومی مشوره کنم کدام چیز نمیگم، از خاطر اگه بگویم باز وزارت مالیه رو دیدین میگه نمیکنم، باز شما میگن شام میته شاقولی نمیته و این شاقولی نیست شاست. تعهد وزارت محترم مالیه است که مرکز تشخیص که جناب دکتر صاحب حیدر پیشنهاد کردن امسال در بودجه گرفته میشه و یک بررسی واضح ضروریات ماشینای اکسری نقاط دیگه که هستک به صورت عاجل تهیه شوه تا جناب دکتر صاحب قیومی در تمویل از اقدام کنه. و اقدام دومی است که نال ما یک پروگرام ملی کار داریم، یک پروگرام ملی که یک تشخیص اولیه شده که 35 شفاخانه اینا، اما سر از یک غور بسیار مجدد بکار است تا ما بتانیم زیادترین مفیدترین نوع، چون وقتی که سر از این تمرکز میکنیم معلوم دار پیسه نامحدود نیست، محدود است. باید بگوییم که چی کارهای دیگر نمیکنیم یا کارهای دیگر چطور بهتر میکنیم. و مخصوصا شاید فکر کنین که ارتباط مستقیم نداره، زیادترین پیسه زایات در بخش ساختمانی افغانستان است. وقتی قیمت اکثره که به $1,000,000 میرسونن در حالی که همسایه ما به $200,000 انجام میتن، ماناشیست که سر سطح مصرف نمیشه. فساد اداری افغانستان مهمترین عامل در مقابل تمرکز ماست. هر کسی که فکر میکنه که مال دولت برشان حلال است و مال شخصیشان است، در حقیقت هم نسل‌های فعلی هم نسل‌های آینده. نو عایدات تو پر لویولو برخه که زغوارم یو ملی جهت موجود. هر واره چې موږ عایدات ضایع کیږي، معنی دا ده چې موږ نه روغتیا ته رسیږو نه پوهنې ته. ضرورت ده او د بخش کې ډاکټر صاحب قیومي یو ډېر واضح پروګرام راوړی، ټولو نه زه غوښتنه کوم چې د عوایدو په ډېرولو کې باید اقدام وکړو. دا کارونه په خارجي مرستو باندې نه کیږي. هر مملکت چې په پښو درېدلی یو ابتکاري نظر لیدلی، ایتالیا ته وګورئ، امارات ته وګورئ، جاپان ته وګورئ. نو ضرور ده چې موږ باید یو پروګرام ولرو چې په منظمه توګه دا ابعاد په نظر کې ونیسي. اما نقطه دیگه میسته که ارتباط با شبکه‌های جهانی ضرور است. هم در منطقه هم در جهان که شرکای بین‌المللی ماستن، شبکه‌های مبارزه با سرطان شبکه‌های بسیار جدی است. صدها نهاد خصوصی وجود داره، هزارها نهاد دولتی وجود داره. ما باید بتونیم یک شبکه مناسبات ایجاد کنیم، مخصوصا در بخش تشخیص. و چیزی که از وزارت محترم صحت عامه خاصتا میخواهیم تشخیص دیجیتال است. امروز میتونید کلینیکای ما باید ظرفیت تزریق پیدا کنه که تشخیص روان کنه. طور مثال شفاخانه آقاخان در کراچی یا شفاخانه امارات یا شفاخانه ایتالیا یا شفاخانه ژاپن
امروز تشخیص تمام شبکه‌های دنیا. جناب دکتر سب کاکرم در این بخش تجربه نهایت زیاد دارن. موږ باید آسان لارې پیدا کړو، ځکه که فکر وکړو چې هر کار خپله کولی شو، اما نن پوهېږئ چې تشخیص په ډېرو ځایو کې د تخنیکي له نظر نه یو بل چیرې لیږل کېږي. نو ضرور ده چې موږ شفاخانې ټول وصلي، کلینیکونه هم وصلي او یو سیستم موجود. هغه شیان چې جناب ډاکټر صاحب حیدر وویلې ټول په ځایه دي او اوس وخت د دې ده چې انشاءالله تعالی په اساسي توګه ملا وتړو او دې بخش کې ضروره ده چې د صحي توریزم مخه ونیسو. دا دوه برخې لري، یو یې دا ده چې له مجبوریت نه ځي، اما یوه بله هم دا ده چې په آخري وخت کې چې هیڅ نوع امکان د دې نسته له طبي نظر نه، هر شی د خدای جل شانه په لاس کې دي، خلک په دې هڅوي چې خپل کورونه خرڅ کړي. ما دا لسها وارې لیدلي دي. نو ضرور ده چې دې برخې کې واضح اقدامات واخیستلی سي. هغه شی چې جناب ډاکټر صاحب حیدر سوي دي دا ده چې اوس د خصوصي عوامه مشارکت قانون د پی 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 برخه کې ډېر واضح ده او جناب ډاکټر صاحب قیومي په حدود د 1 میلیارد ډالر پروژې چې هغه بخش کې د عامې روغتیا پروژې هم په ډېر واضح توګه شامل دي. دې کې اچولي دي د هوایي میدان د شهید مسعود مقبرې نه له منار نه وبخښئ تر هوایي اډې پورې یو پلان جوړ سوی چې دلته به دولتي ځمکه د خاصه توګه روغتیا دپاره اختصاص کوي. نو موږ له خصوصي سکتور نه غواړو چې موږ سره لاس راکړي او بینالمللي خصوصي سکتور سره په مذاکراتو کې یو چې دې بخش کې اقدام وکړي چې انشاءالله تعالی به کېږي. زه بیا هم له ټول نه مننه کوم، ټولو ته مبارکي وایم چې اول اقدام هم کړی. نو ډاکټر صاحب حیدر ناامیده مه بوسئ، مخکې له دې نه چې قیامت ته ورسېږو انشاءالله تعالی چې حساب به درکړو. په خیر اوسئ. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. الرحمن الرحیم. دلوی بخونکې او سپېڅلی څښتن په نامه د افغانستان د سرطان سره د مبارزې د بنسټ مشره ډاکټر صاحب اوریاخیل، د کابینې معززو غړو، نړیوالو مؤسساتو او مرتلو نهادونو، قدرمنو مشرانو او استازو، ټولو درنو حاضرینو، خویندو او ورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ساعت مخه د غلې د لومړۍ مېرمنې له سترګې کېدو هغه څو ابتکار او مننه کوم چې د افغاني په ټولنه کې د سرطان په ناروغۍ درملنه په پاملرنه کړې او د یوې جدي ستونزې په توګه د هغه د حل لارې د خپل وخت او امکانات په ځانګړې کړې ده. حضار نهایت گرامی، صحت و معارف یکی از مهمترین سکتورها برای دولت افغانستان می باشد که رشد و انکشاف آن در صدر اولویت‌های ما قرار داشته و وزارت مالیه همیشه تلاش نموده تا حد اکثر منابع اختیاری دولت را به همین دو بخش از طریق بودجه ملی اختصاص دهد. با آنکه منابع موجوده تمام نیازمندی های سکتور یاد شده را تکافؤ نمی کند، وزارت مالیه همیشه تلاش می نماید تا گزینه های بدیل را در این زمینه برای سکتور خصوصی از طریق مشارکت عامه و خصوصی و سایر روش ها آماده سازد. طور مثال علاوه بر سرطان در حال حاضر در کشورمان حدود 6000 طفل مصاب به سوراخ قلب می باشد که از آن جمله 20% آن در مراحل ابتدایی زندگی خویش نظر به نبودن امکانات تداوی لازم و انتظار به عملیات سوراخ قلب زندگی شیرین خود را از دست می دهند و حالات که مرض سرطان از این هم بدتر و شدیدتر می باشد. نظر به آمار ارائه شده WHO که دکتر صاحب حیدر و دکتر صاحب ترکی ذکر کردند، تا سال قبلی با طور مجموعی در حدود 1.18 میلیون واقعات جدید سرطانی ثبت شده که از آن جمله 9.6 میلیون واقعات مرگ و میر سرطانی در دنیا ثبت شده است. متاسفانه در افغانستان نیز شمول این فهرست‌های کشورهایی بوده که در سال 2018 ما اضافه‌تر از 19,000 واقعات جدید سرطانی ثبت گردیده
و از آن جمله اضافه در 14,000 یا اضافه در از 75% افراد به مبتلا به سرطان جان خود را از دست داده و علت اصلی آن نبودن مراکز تشخیص سرطان در داخل کشور می باشد. مثلا بین سالهای 2000 یا 2012 سرطان سینه در جهان 47% بلند رفته و کشورهای انکشاف یافته اضافه تر از 90% مریض ها بعد از 5 سال هنوز هم حیات دارند. بدبختانه در کشور ما نظر به فقدان تداوی مؤثر تعداد زیاد از اینها در سال اول جان خود از دست میدن. بنابراین اکثر مریضان در مرحله آخری مرض سرطان که تشخیص میشن از امکانات علاج در این استیج تقریبا غیر ممکن می باشد و در حالی است که در وزارت مالیه در این 5 سال گذشته به سکتور صحت از طریق بودجه ملی بیشتر از 110 میلیارد افغانی را اختصاص داده که از آن جمله از طریق بودجه انکشافی بیشتر از 515 میلیون افغانی تنها به تشخیص و تداوی مرض سرطان اختصاص یافته است. با نظرداشت چالش ها و مشکلات موجود اقدامات ما در قبال مرض سرطان خطرناک از کیفیت و نحوه خدمات پسندیده قناعت بخش نمی باشد. در شفاخانه جمهوریت برای تشخیص و تداوی مرض سرطان به شکل مجموعی در حدود 40 تا 60 بستر آماده گردیده و از این ظرفیت تناسب به تعداد کسایی که مرض سرطان داره خیلی ناچیز و کوچک می باشد. بنابراین تاکنون تشخیص سرطان در داخل کشور به شکل واقعی موجود نبوده و سمپل مریضانی که به کشورهای همسایه میرند به شکل ابتدایی ارسال می شود. هموطنان ما برای تداوی مرضهای گوناگون و شمول سرطان به خارج کشور و خصوص پاکستان، هندوستان و ایران و غیره میروند که ارقام سالانه آن در حدود طور که ذکر شد 300 میلیون دلار سال تنها در سرطان است و مجموعی در حدود سال 500 میلیون دلار آمریکایی می باشد. وزارت مالیه با تمام امکانات مالی خویش متحد با همکاری با وزارت صحت عامه می باشد تا غرض حل اساسی این مشکل مراکز مجهز تشخیص سرطان را در داخل کشور ایجاد گردد تا در نتیجه آن تشخیص مرضهای سرطان در مراحل اولی در داخل کشور امکان پذیر گردد. از اینکه در این دیدگاه و تعهد وزارت مالیه در جهت اختصاص بودجه نظر به نتایج می باشد، بنابراین مرکز تشخیص سرطان باید در 6 ماه آینده در ولایت کابل و در ظرف 2 سال آینده در ولایت هرات و ننگرهار به بهره برداری خواهد رسید. با نظرداشت محدودیت‌های امکانات مالی دولت و کاهش کمک‌های بین‌المللی باید خدمات سی علاوه از مراجع دولتی از طریق مکانیزم مشارکت عامه و خصوصی نیز ارائه گردد. بنابراین همین امروز ما ابراز می‌دانیم که مطالعات امکان سنجی شفاخانه عالی جناب و جمهوریت تکمیل گردیده و قرارداد آن در ظرف 1 ماه آینده به اعلان سپرده خواهد شد. همچنین در قسمت انجام مطالعات امکان سنجی شفاخانه‌های گرده در ننگرهار و مرکز شیخ زاید در کابل و فابریکه دواسازی اقدامات عملی صورت خواهد گرفت. حضار گرامی، در آخر هم بازم از